را روان دي او دا خلک په همدې انتخاباتو کې رایه ورکوي خلکو ته چې ته د ټوپک سالارانو په مقابل کې لږ تشدد وکړې. دا راولاړ شو صاحبه په 500 پولیسو یې د دوی د دا ټولې بدماشۍ مخه تاسو خپل خدای ونه نیوله، وی نه ټکول، وی نه دربول. لیکن دغه خوشحال سادات چې انتخابات تیر سول، دغه خوشحال سادات یې بیرته لرې نه کړو. خبره دا ده وروره په مشرانو کې دي په دې اړه صداقت نه و. هغوی خپل سیاستونه کول، البته صداقت په دې معنا یعنی بعضې وخت په اجتهاد کې غلطي، یو غلط نظر ورسره وي. مثلا یو په غني باندې ډېر زیات فشارونه وارد سو په اوله دوره کې، ده غوښتل چې اصلاحات راولي، خو دغه یون نه ده چې ما چې دا یون بد ایسي په دغه شي هم بد ایسي. یون غني ټوپک سالارانو ته او ټولو غلو درغلو ته د یون دوی راڅملاوه، ځکه د خپل خلک یې پسې ورته راواوښتل. دومره یې هغه سړی تر فشار لاندې کړو. دا ځلان نه ده، دا د سپي بچی. یعنې د ده له لاسه خو دغه د هغه کیسه چې راغله د افغانیت او د تذکرې خبره او دا غني غوښتل چې د تذکرې مسله چې ده اساسي حل کړي. هغه ټول پلان ورته درلود، ځکه تذکرې ټیم خو د کرزي صاحب په وخت کې نهایي سوی و. او تاسو ته به دا نه معلومه چې تذکرې ټیم په هغه وخت کې ځلان په دغه کې و، په مخابراتو وزارت کې و. د ده ټیم ته د تذکرې دغه ورغلی و، د تذکرې د ټوله پروسه د دوی په ټیم کې پروسس شوې وه. په هر صورت دوی په دې شي باندې خبر و. نو د کرزي صاحب په وخت کې د تذکرې قانون بشپړ سو. غني چې راغی ده غوښتل چې دا ټول ټیم یې موربدل کړي د تذکرې او قانون یې موربدل کړي. او مشکل په دې کې و چې ډیټابیس له ایرانیانو سره یو عالم نور مشکلات هم و، او بل ټیم یې ټول د ټلوالې خلک و. نو غني دغه کار کوو، خو د دې لپاره چې قانون تعدیل سي. په افغانستان کې یو بل قانون ده چې هر قانون چې ته تعدیلوې هغه باید یو وار نافذ سي، بیا یې تعدیلوای سي. یعنې تر توشیح وروسته چې قانون توشیح سوی بیا چې ته تعدیلوې، یعنې بدلون پکې راولې، هغه باید یو وار نافذ سي. دا د خره زمن په کمین کې ورته ناست، خو دا خو د ایسای خلک و چې څه رقم څنګه دغه غني د قانون نافظولو ته نافظ یې کړ. هغه په همدې خاطر نافظ کړ چې اوس تعدیل ته یې لاره برابره کړي، او دا ټیم یې ټول ورته منفق کړو. دوی هله چغه ګډه کړه، وایي هله قانون یې نافظ کړو، تذکرې او دا خو له افغانیته انکار کړی ده، او دا کار ټول د کرزي صاحب په وخت کې سوی و چې دا تذکره او کرزي تذکره اخیستم نه په همدې خاطر چې د قانون یې غني ور خراب کړو. او غني د دې لپاره او دوی په دې باندې ښه پوهېدل، داسې نه چې دا خلک نه پې پوهېدل. دا خپلواک اصلا د ځلان دوی په سر باندې هلته کریډټ اخیست. هغه به دلته د شپې په کور کې ځلان دوی یو دا خلک سره راپنډ کړل، ورته ویل به چې هله راووځئ بد حال جوړ کړئ. سهار به غني ته ولاړ، ورته ویل به وایي دا خو دا خلک که دا زه درته سم نه کړم، دا خلک خو خرابی جوړوي. که څنګه یې سم کړو، دا پلاني ته به یو 50,000 معاش مقرر کړو، دا پلاني ته به یو 100 روپۍ ورکړو، دا پلانی به داسې کړو، دا پلانی به داسې کړو. دا کیسه یې سره شروع کړه. کله چې دغه سو، کله چې دا لوبه لږ ځلان چې لږ په دې موضوع کې سر وکېښ او لایکونه یې هم زیات سو صاحب، او دا یې موږ دغه ما په هغه وخت کې مټکور بلل، دغه یې موږ د جذباتیان دا په پسې سول. ځلان سر وکړو، هغه له خپلواکه یو ډول سرکشي وکړه. هغه خپلواک بیا خبره ورته کوله چې اوس رام شه، ځلان نه رامېدو، ځکه ځلان خپلې غوښتنې درلودې، موینیت او وزارت او دا چرته پارت یې غوښتل په دې کې، او دا یون دوی او دا خلک هم ورسره ملګري سو. نو دوی ته په خدای دغه خبره ټوله ورته تشریح سوې وه چې و بدبختانو غني غواړي دا مشکل اساسي حل کړي. اول دا ده چې تذکرې ټول ټیم ته بدلون ته ضرورت ده. دوم دا ده چې په دې قانون کې اساسي تعدیلاتو تر نورو مسایلو ته ضرورت ده. دریم دا ده چې له ټکنالوژي له پلوه دا کومه پروسس دوی عملي کوي دا ډېره نیمګړې ده. غواړي چې له تخنیکي پلوه او ټکنالوژي له پلوه دلته تغییرات کې راولي. تاسې له دې موقع دغه رقم غلطه استفاده مه کوئ. اوس غني خو دا خبره په پبلیک کې نه سوی کولی زه دا قانون مې د دې لپاره نافظ کړو چې زه بدل کړم، ځکه دا خو هلته نور خلک کمین کې ناست ورته دغه یون او دې بلاو دا د افغانیت او د اسلامیت خبره راواخیسته، او هدف یې چې هدف یې له غني حکومت او څوکۍ غوښتې. په هغو خدای کوي بل هېڅ هدف و. د یون ته په د امنیت شورا پخوا ډېرې بدې پیسې ورکولې، ډبلې پیسې ورکولې. هغه پیسې بیا یې ورکولې، خو هغه رقم په هغه مقدار باندې لا نه وي ورته شروع کړي چې د بدل جوړ کړو چې هله ما پیسې څه شوې. دا د سپین ږیری بلس دا دلته یې موږ تاسې اوس خو د هغه په خاطر چې اوس ضرورت دی ورته دغه پسې راولګېد. والله کوي بل هېڅ هدف و د کرزي په وخت کې وروره د امنیت شورا پیسې ورکولې، دا پیسې پرې ودرېدې. ټول دا د حق سکوت والا ورسره سول. دا پښتانه دا ګګر
بیا چې دی یو یې د افغانیت مسله پسې راواخیسته، بل چې غني کله پاکستان ته ولاړ، دا ټول پسې راسم شول او خپله ایسا یې دا کمپاین دلته پسې شروع کړو چې هله غني پاکستان باندې ډیورنډ خرڅ کړو، دا یې وکړل هغه یې وکړل. نبیل هم پسې راپورته سو، دغه فاروق وردګ هم په یاد یې چې وایي ډیورنډ یې خرڅ کړی دی، فاروق وردګ هم دا خبره وکړه. دې ټولو د خپلو څوکیو د خپلو امتیازاتو لپاره دغه پروسه د حتی د پیر سید احمد ګیلاني زوی راولاړ سو، هغه تور پې ولګاوه چې وایي غني ډیورنډ خرڅ کړی ده. په داسې حال کې چې د پیرانو کورنۍ خو وچ پاکستانیان دي، دا ګیلاني خو دا اوس دغه پاکستان صدر اعظم ګیلاني چې و دا د همدوی د کورنۍ سړی ده، یعنې دوی په اسلام آباد کې کورونه لري، جایدادونه لري، ژوند یې ټول هلته ده. دوی هم راولاړ سو، د ګلبدین نماینده هم په غني باندې تور ولګاوه وایي ډیورنډ یې خرڅ کړی. ګلبدین د ډیورنډ غم راواخیست. دغه ټول دغه بېناموسان په همدې خاطر پسې راولاړ سول چې غني راڅملوي ټوپک سالارانو ته. نتیجه یې دا سوه چې غني وډاره بګیل یې کړو. هغه چې وډاره صاحب اتې به بیا چې به د نوم ور واخیست ورور ټوپک سالار د اتې به ته ویل وایي کاش یې په هغه ور ولګاوه په اقتصادي پروژو. او حال دا چې ملک وضعیت چې و امنیتي وضعیت مهم و، سیاسي وضعیت مهم و، اقتصادي پروژې په افغانستان کې دا اوس خو طالبان ځانونه پې دغه کوي، ولا چې دا ټول افغانستان ګلې ګلزار کې د افغان سړي چې احترام ونه کړو، عزت یې ونه کړو، په سیاسي لحاظ د قانع نه کړو، دا دوی ته نه مشروعیت ورکولی شي، نه ولاکه په خلکو کې طرفداري پرې واخلي. چې جمهوریت په هغومره کار باندې خلک خوشحاله نه کړل، په هغومره میلیاردونو ډالرو باندې چې هر سړي ته به دغسې په خوله کې ورتخته کولې، په هغه باندې هم د افغانستان خلک خوشحاله نه شول. نو بیا له دغو د باران طلبه د ملا برادره بیا خوشحاله کېږي. قرار صاحب سلامونه، جوړ خیر او ټولو دوستانو ته. زه یو راجګ شوم، بیرته ښکته شوم، نه پوهېږم د ما لخوا څه مشکل و که څنګه. پوښتنې اسیب ورور لنډې پوښتنې وکړو، دلته بیخي ډېر نفر ناست دي. ستا مننه. زه لنډې پوښتنې کوم، که کېږم بیا اورم جواب. لومړی سوال مې له قرار صاحب نه ده. قرار صاحب موږ په افغانستان کې ملایانو نه ډېر اورېدلي وو وایي چې د کفارو د ټکنالوژي هر شی له قرآن اخیستي دی. آیا دا رښتیا ده که نه؟ دویم سوال مې بشیر عالم صاحب له تاسو نه دی. موږ تاسو د هیواد په وړاندې، وطن په وړاندې یو ټولنیز مسؤلیت لرو، یو انفرادي یا فردي یا شخصي په اصطلاح ویم. تاسو ویل چې یون صاحب راځي ستاسو خواته او جماعت کې تبلیغات کوي. آیا تاسو نشئ کولی چې خپل فردي مسؤلیت ادا کړئ کله چې دی تبلیغ وکړي، ولاړ شي بیرته دغه خبرې رد کړي او ووایي چې دا آمادګي ورته نیولې ده، ما آمادګي ورته نیولې ده. نن د بلجیم کې د انتورپین په ښار کې نن شپه چېرته مجلس و، خو هغلته ما مخالفین ډېر ولو. زه دلته بې له هغه د طالب عایده خبر په مخالفت کې ډېر مشکلاتو سره مخ یم، تهدید لاندې یم، تناولم لاړم نه، خو دلته موږ ښار ته راځي، دلته مې آمادګي ورته نیولې چې کوم افغانیت، کوم هغه افغاني پوښتنې مې چې دي هغه تر وکړم، هغه کوم مسؤلیت چې ده یعنې کوم امتیازات چې د جمهوریت په وخت کې ترلاسه کړلو او طالب ته چې څومره کار وکړو هغه خو سرچپه وختلو، هغه یو وجداني پوښتنه تر کوم انشاءالله تعالی، دا مې نیت کړی ده ورته. مهرباني قرار صاحب. ډېره مننه. زه به ښه شم. ګورئ د هغه خبره جمیع العلم فی القرآن، لیکن هغه دیني علم ښیي، د دین ټول علم په قرآن کې ده. وادرودو د نور د یوسف قرضاوي خبره درته کوم. هغه وایي دا ځینې خلک چې په قرآن کریم کې کازمولوژي او د ستورو مسایل او د ځمکې جوړښت او دا بعض شیان نور ځینې ثابتوي، لکه هغه عبدالمجید زنداني او ځینو دیني ملایانو چې دغو شیانو ته کش ورکړی و چې هله پلانی شی په قرآن 1400 کاله مخکې ویلي او پلانی شی قرآن 1400 کاله مخکې ویلي دي. نو هغه ویلي چې دا ډېر غلط کار دی. البته ډاکټر فاروق دغه د یوسف قرضاوي له قوله درته هغه په دې خاطر چې د قرآن کریم کار چې دا هغه یو اخلاقي ضابطه ده، یو اخلاقي کتاب ده. د قرآن کریم کار ساینسي واقعیتونه تا ته درښول نه دي، لکه دوی چې وایي چې یو کوټیوال ملا ده، وایي رسول علیه السلام خو ټانګان نه جوړوله، وایي کوټیوال خو نه و، فکر کوم هغه کوم ځای به ولو طالبانو په هغه سر کې یو سړی و. نو ټانګان رښتیا هم رسول علیه السلام ټانګان نه جوړول، ځکه یې پیغمبر اسلام کار رسالت و. د هغه خبره په بل اعتبار که سړی ووایي، مثلا په دې اعتبار چې قرآن کریم د دیني او د علومو
یا د تفکر هڅونکی ده. دغه رقم صحیح ده. مثلا قرآن کریم کې رښتیا هم ډېر زیات انسان تشویق شوی ده چې فکر وکړي، تعقله کار واخلي، په ځمکو کې فکر وکړي، په اسمانو کې فکر وکړي، په ستورو کې فکر وکړي، په سیندونو په اوبو کې فکر وکړي، په باران کې فکر وکړي. قرآن کریم کې دغه رقم بیخي ډېر وارې د فکر کولو امر شوی دی انسانانو ته. او فکر د لوړه درجه عبادت ده. یعنې په قرآن کریم کې د اسلام په نسبت باندې تر عبادت فکر کول ډېر ثواب لري. دغه موږ تاسې لمونځ کوو، تر لمانځه فکر کول چې ده دا څو چنده ډېر ثواب لري. پیغمبر اسلام په حدیث شریف کې وایي. نو فکر کول چې په یو دین کې ثواب ولري، خو له فکره بیا علم زیږي که نه. سړی چې فکر کوي په څه شي کې به فکر کوي. یعنې فکر خو دغسې نه ده سړی یو نسوار واچي او دغسې ورته ګوري. فکر دغه داسې د انسټاین کړی ده، فکر دغه داسې د ګالیله کړی ده، دا فورمولونه یې جوړ کړي دي، دا فکر دا د کمپیوټر ژبې یې جوړې کړي دي، الکترونو پروټونو حجراو دا یې تشریح کړي. دغه ته فکر کول وایي، منظم فکر کول، علمي فکر کول. نو هدف دا دی چې قرآن کریم په دې شکل باندې علم هڅولی، خو دا په خپله په دین پورې تهمت ده. یعنې که چېرته د نور ټول علوم په قرآن کې وایي، پیغمبر علیه السلام خپله د هغه ته ورغی په مدینه کې، د مدینې خلکو ته یې مشوره ورکړې وه چې تاسې د ونې مه پیوندوئ، د خرما ونې. نو هغه وایي تاوان وکړو، میوه یې نه وه نیولې. بیا وایي پیغمبر اسلام ته خلک د بیا بېرته بیا پوښتنه پرې وکړه څنګه سو حاصلات مو؟ خلکو ورته ویل چې خو تا راته ویلي وو چې ونې مه پیوندوه، موږ نه کړې پیوند او کیسه سره خرابه غوندې ښکارېږي. نو بیا پیغمبر اسلام ورته ویل چې انتم اعلم مني بامور دنیاکم، تاسې په دنیایي چارو تر ما ډېر ښه پوهېږئ. نو که په علم ټول په قرآن کریم کې وایي، نو پیغمبر علیه السلام خو په قرآن کریم تر ټولو ښه پوهېدو، که نه خو راوړونکی د رسالت پیغمبر علیه السلام. خو دا ولو چې د عادي ونې علم لا په قرآن کریم کې نشته. او بل خو د دې خبرې ته خو خپله فکر وکړئ وروره، کو د څه شي دغه د یو عالم علوم موږ تاسې وایو، کومه برخه یې په قرآن کریم او په احادیثو په دې کې شته؟ د انجینري کومه برخه شته پکې، د مالي سیسټم، اصلا د دنیایي چارو سره د قرآن کریم کار نشته. اصلا په دغه ځای کې دا موږ چې وایو چې دغسې ده د دین له دنیوي چارو بیلول پکار دی یو، او بل دا ده چې د دین سکوپ چې دی تر دیني چارو پورې محدودول پکار دی. په همدې خاطر وایو ځکه د انسان ژوند چې دی ډېره غټه برخه یې غیر دیني ده، یو ډېره وړه برخه یې دیني ده. نور چې موږ هر څه کوو، که خوراک کوو، که دا دوی چې مباح ورته وایي، دا عصري علم وایي مباح ده. نو اول خو چې دا په قرآن کریم کې وایي، نو قرآن کریم کې بیا مباح څنګه ده؟ چې قرآن کریم یو شی تا ته وایي، خو هغه خو به یا فرض یا به واجب یا مستحب، نو مباح بیا څه رقم ده؟ دوی دا یعنې په دوی باندې اصلا غټه پوښتنه په دې عربونو باندې دا ده چې تاسې یا وایاستئ چې د دنیوي چارو علم مباح ده، او بیا وایاستئ چې دنیوي چارې سمبالول دا د هیبت الله خبره ده، وایي دا فرض دي. نو چې یو چاره سمبالول یې فرض، خو د هغه علم خو داسې خو نهسي کېدای چې موټر چلول فرض او موټرواني زده کول دي دا بیا مباح دا نو کېدای شي. اوس ته سیاست کوې، ته یو وارې وزارتونه ټول کنټرولوي او دی ته فرض وایي، وایي دا دین سیاست د دین برخه ده. بیا خو باید د دغه شي علم هم باید فرض وایي که نه؟ نو علم یې نه ده فرض او د هغې فرض کول یې فرض دي، خو اصلي خبره دا ده چې دغه نه ده د دین برخه دینه، دغه علوم چې دي د دین برخه نه دي. او د دې یو علت دا ده، دغه قرضاوي یو دلیل دا وایي وایي دا ساینسي نظریات دي، دا بدلیږي. نن ساینس په یوه نظریه ده، سبا ته په بله نظریه ده. ډېر نظریاتو ډېرې تیوریانې وې د ساینسي باطلې سوې، یا کم دغه سوې اوټیټډ سوې که نه، نوې تیوریانې راووتې. نو که ته نن قرآن کریم ته له یوې نظریې سره سر ورکوې چې والا دا خو په قرآن کریم کې دومره وخت مخکې ویلي وو، سبا هغه خبره بدلیږي، بیا په بل نظریې سره سر پسې ورکوې، دا خو ته قرآن کریم بدلوې له وخت سره. د سعودي دغه مفتي ابن باز، نه پوهېږم تاسې څومره پېژنئ، ډېر مشهور سړی و، دغه صحایسته یې یاد و، داسې ډېره قوي حافظه یې درلوده، د سلفیانو بیخي پیشوا د امام غوندې د اوم سترګو ړوند. ده یو کتاب لیکلی ده، او کتاب یې په دې باره اوس هم شته، په ګوګل باندې شته. کتاب یې په دې لیکلی چې که چا وویل چې ځمکه چې ده ګرده ده یا بیضوي ده، د ځمکې شکل چې لري، دا سړی چې ده په دې باندې کافر کېږي. دا د سعودي د مفتي کتاب و. او بل یې دا د څوک چې وایي چې لمر دغه کوي، لمر ولاړ د ځمکه تاویږي،
دغه دا هم چې دا په دې باندې هم سړی کافر کېږي. ډېر نور شیان یې هم ویلي وو. نو او د ځمکې د حرکت خلاف یې ویلي وو. بیا یې د دې لپاره عقلي دلایل هم استعمال کړي وو چې که دا حرکت کولی نو یوه تیاره چې په هغه طرف روانه وای دا خو به هېڅ وخت منزل ته نه رسېده، ځکه چې دغه به تر ځمکې راتاوېده، ځمکه به هم راتاوېده، نو دا به وایي دغه چې په هوا کې ګرځېده. نو په هر صورت دا خو هغه د ده عقل و. دغه سړی د وروسته سعودي د دغه شاګردانو وروسته دا نظریه پې بدله کړه، کتاب یې هم پې ورک کړو، خو ورک نه ده، اوس هم په ګوګل باندې شته. هدف مې دا شی دی چې دغه دوی چې وایي چې علم په قرآن کې ده، دغه رقم کیسې جرنه کېږي چې یو وار یو خبره وکړي صاحب هغه هم د سعودي د یو مفتي په مقام کې، د ابن باز په مقام کې، او بیا بیرته راځي خلک هغه خبره له شرمه پټولی نه شي چې دا یې څه غول خوړلي دي، اوس څه رقم توجیه کړو بیرته. دغه خبره ده چې خلک وایي چې هغه ده. په هر صورت هسې یو هوایي خبره ده جمعې ولوایي. ډېره مننه قرار صاحب. وروستۍ پوښتنه کوو کومه ډېر وبښئ، لنډ جواب راته راکړئ. لومړی دین دی که کلچر دی زموږ؟ ډېره مننه، زه به ښه څه نورستان ته وخت ورکړم. نه خو دین خو هغه دی، ګوره دین د کلچر برخه ګرځي اوور ټایم. یعنی دین هم د کلچر کله ټولنه اډاپټ کړي، ټولنه یې د خپل سلوک و رویې برخه وګرځوي، نو بیا دین د کلچر یوه برخه جوړېږي. خو که یو نوی دین راسي او په یوه ټولنه کې ځای نه یې نیولی، هغه تر هغه وخته پورې دین نه ده. په بل اعتبار کلچر خو هغه نظریات، ارزښتونه، کوډونه، که د لباس کوډ ده، که د بل شي کوډ ده، مثلا دې چې یو ټولنه یې خپل کړي او د خپلې دوامدارې رویې برخه یې وګرځوي، چې هغه دوامدار شکل یې پریکټس کوي، دغه ته کلچر وایي. نو دغسې دی په دین که چېرته په یو ټولنه کې دوامداره پاتې سي او د خلکو لاشعور ته ننوځي، نو هغه بیا د هغې ټولنې د کلتور برخه ګرځي. او که یو دین داسې چې بیخي نوی یوې ټولنې ته راسي چې خلکو لا هضم کړی نه وي، یوازې خلک یې په دغه شکل باندې هضم کړي، په مصنوعي شکل باندې، هغه کلچر نه وي. دلته بیا ما خپله په دې باندې یوه مقاله هم لیکلې ده په پاند کې به وي د کلتوري دیانات په باره کې. زما خپل نظر دا دی چې بهترین که څه هم دوی به ویل وایي دغه پښتنو دین خراب کړی دی، نیم دین یې منلی، نیم یې نه ده منلی، او دین یې فاسد کړی دی. زما خپل نظر دا دی چې پښتنو بهترین کار کړی دی، ځکه هغه څه شی چې د دوی لپاره کار ورکوي هغه یې راخیستی دی، هغه یې د ژوند تر ماشین یې ایستلی. دغه په ژوند کې په دغه کې یوه نظریه ده په د ایولوشن کې، د ناچرل سلیکشن ورته وایي. ناچرل سلیکشن دا معنا چې دغه انساني ژوند چې ته په خپل حال پرېږدې، دا په طبیعي شکل باندې کوم شی چې ورته ښه دي هغه پیک کوي، کوم شی چې ورته ښه نه دي هغه غورځوي، اطراح کوي. په ژبه کې هم دغه شی ده. مثلا زیار صاحب یو عالم ډکشنري جوړه کړې د پښتو، لیکن هغه ټوله ډکشنري رانغله، خو ځینې خبرې چې ژبې پیک کړي هغه ډېرې ښې راغلې. مثلا الوتکه د زیار صاحب هغه ده ایجاد ده، مثلا شوبله ده، مثلا ډېر زیات نور دې ته ورته شیان دي. اوبتل ده، مثلا یو اوبتل ده، اوس بیخي ته یې هغه نه شي کولی چې دا اوس دا کلمه داسې ده چې اتومات سړی معنا یې له چا نه یې اورېدلې هم پرې پوهېږي. دا اوس د ده په زرګونو کلماتو کې چې ده جوړ کړل، یوازې په لسګونو ایله ټولنې واخیستل. دې ته وایي ناچرل سلیکشن. ټولنې ته مخته یو شی پروت ده، هغه سیات شی پکې پکار دی هغه رااخلي سیات شی. او همداسې په ژبه کې ډېر زیات لغاتونه دي چې اوس ورک شول، بیخي نسته. ولې نسته؟ ځکه د دې عصر لغاتونه نه دي. هغه په هغه وخت کې موږ کارول هغه لغاتونه چې موږ شپانه وو، موږ بزګر وو، نو د بزګري ژبه وله په هغې کې هغه لغاتونه په کار کېدل. اوس زه یو یې څه کوم، یو یې خو اوس د هغې په ځای باندې ماشینان دي او ترشرونه دي او تراکتورونه دي، هغه کلمه هم ژبه اطراح کوي، او څه وخت بعد به دا په ژبه کې نه وي. خبره دا ده ورور، د هغسې دي په همدې شکل باندې د نظریات هم دغه را اخلي، ټولنه یې را اخلي، دیني کوډونه هم چې دي ټولنه یې را اخلي. نو زما خپل استدلال په دا ولو چې که د کلتوري دیانت چې ده دا په دې خاطر ښه ده چې د یو انسان د سلیقې برخه ګرځېدلی. لکه دا موږ تاسې خلک وایي موږ تاسې خلک ډېر ښه ساده لوحه، ساده پټان راست مسلمانان دي. دا ځکه چې دا کلتوري مسلمانان دي، دا دین د دوی کلتور ته ورکته سوی ده. او هغه خلک چې ایډیولوژیک مسلمانان دي، هغه بیا دغه د مدرسو ملایانو دا بیا پاکوالی نه لري، هغه دغه نه لري، پاکي نه یې پکې د دین هغه
اخلاق د دوی د سلیقې برخه نه یې ګرځېدلې. زه به یو بل مثال د دې درکم. یو سړی ده سخي ده، ډېر سخي ده، خدای پاک دغه سخي پیدا کړی، یو نه یې دغسې د پیسو په کیسه کې نه یې لاس یې خلاص یې. یو سړی ده ډېر بخیل سړی ده په خپل ذات کې مورزاده، خو یو څوک نصیحت ورته وکړي دا سخا ډېر ښه شی ده، داسې ته ډېر پیسې ورکړي دا ډېر ښه شی ده، هغه هم دغه کوي سخاوت کوي، دا یې هم کوي. خو د دغه وال چې ده دا مصنوعي ده په ده کې، په وچ زور باندې کوي. او د هغه بل کار چې دغه طبیعي ده په ده کې. کله چې دین په یو ټولنه کې حزم چې له داخله راسي د دیني اخلاقیات، هغه دغسې لکه د موږ تاسې د خلکو ساده پټانې دین طبیعي پکې، او کله چې مصنوعي پکې راسي د مدرسو په د دیانت کې ډېر واضح شی تکلف ته ډېر واضح معلومیږي چې دا د خره زوی نهایي بد اخلاقه ده، خو د هغه لپاره یې کوي. دی یو خلاصه یو خبره یې اورېدلې ده هغه لپاره اکثره د دغسې دي. د شی اوس زه ځکه نه سم تشریح کولی چې باید ژوندي مثالونه یې ورکړې. موږ چې د مدرسو کې یو څوک ډېر صوفي سو، بیا به ډېر داسې عجیبه عجیبه کارونه ځینې کېدل. دا دین به ډېر داسې ځینې هغه سو تصنعي غوندې به سو، ډېر واضح به پرې معلومېدل چې دا سړی آرټیفیشل کارونه کوي، تصنعي کارونه کوي، تکلفي کارونه کوي. د سلیقې څخه یې دا خبره نه راځي، اتومات نه ځینې پې کېږي که نه. نو زه خپله د کلتوري دیانت طرفدار یم، او هغه موږ په خلکو کې ډېر ښه و. په همدې خاطر زه وایم چې د مور پلار دین مو بهترین دین دی. ته تر هغه ولاکه بل شي کې پاکي پیدا کوي، تر هغه ولاکه ښه مسلماني په چا کې پیدا کوي. دا ملایان خو اکثره د موږ تاسې په دریو هغه کورنۍ دیانت چې د هغه سپک ګڼي، دوی فکر کوي چې د دې ټولنې ته دوی نوی دین راوړی ده. خو واقعیت دا ده چې هغه دین موږ د خپل ځان لپاره، خپل ټولنې لپاره، خپلو ضرورتونو لپاره، خپلو حساسیتونو لپاره عیار کړی و. په هغې کې دغه نه و، هغه د موږ تر فلټر وتلی و. لنډه خبره یې ده. مننه خراب صاحب. سباون صاحب تا ډېر مسیجونه وکړلو، مهرباني مایک دې خلاص کړه، کومه پوښتنه دې درلودله که څنګه حسابول؟ زه یو لمونځ کوم، بښنه غواړم. مهرباني یو ځل صبر به وکړئ کرار صاحب چې زه ډېر منتظره پاته سوی یم. که لمونځ کوئ هغه خو یو الهي خبره ده، زه به منتظره شم چې تاسې راسئ. بیا به قضا کېږي، تاسې خپل لمونځ وکړئ په منډه راځئ. مهرباني تاسې مهرباني. کله چې کرار صاحب راغلی زه به بیا خپل پوښتنه مطرح کړم. صاحب بخښه، دلته ډېر حسابونه دي، خیر مقصد خفه سوی نه. نه هیله کوم، زه تاسې هم در کوم. ولې زه تاسې یقین وکړئ زه د تېرو 2 اونیو څخه داسې دوامداره ډول سره منتظر یم چې یو چانس پیدا سي. زه غواړم یو پوښتنه وکړم کرار صاحب څخه. زه خپله هالنډ کې اوسېږم، دلته د ماسټري زده کړې کوم. نو په دې اړه یو علمي او زموږ تاسې ټولنیز حساب باندې یو ضروري پوښتنه وه. ما په دې اړه غوښتل چې یو ریسرچ هم وکړم د خپل مونوګراف دپاره. نو کرار صاحب څخه به هم ځینې معلوماتونه واخلو. د دې ټولنې یو حقیقي انځور پاتې سوی دی. نو بیا به انشاءالله د کرار صاحب څخه یې واورو. مننه. اندړ بابا تم ستړی مسي، وارث وروره ټول ستړي مسي، رفیق اشنا، عمران صاحب، ایم افغان وروره ټول ستړي مسي، وبخښئ سي. مننه ژوندي اوسئ. دا ښه دی. خیر کرار صاحب چې راځي زه به هم یوه لنډه پوښتنه وکړم. خو خبره دا ده که چیرې کې 1988 یا 85 یا نه وروسته هغې حالت ته بشیر عالم صاحب ور وګرځو، زما یاد دی، زما ډېر ښه یادېږي د ډاکټر نجیب دوره وه. موږ په کوزه پښتونخوا کې اوسېدو. موږ د انقلاب نه هم څه وخت مخکې تللي وو چې شخصي ستونزې او ناخوالې وې. نو ما دا یادېږي چې دا د شهید ډاکټر نجیب عکسونه به راتله، په د اثر باندې به عکسونه چاړې ایستلي وې او دغه مجاهد په نوم، د ملا په نوم. خو چې څوک په هغې وخت کې په دې بل اړخ کې وو، نو دغه تبلیغات به راتلل، دا خبرې به تللی. او یوه خبره چې ما ډېره یاده ده، ما دپاره نن هم جالبه ده، هغه به یې دا ویل چې که د امریکا او د روسیا ترمنځ جګړه جنګ وي، موږ به د امریکایانو په طرفداري کوو، ځکه چې دا کتابي کافر دي.
د خبره چې ما بیا اخر کې څومره سوچ په وکړو ولې دا خبره کې دا مجاهد په نوم یا د دوی سره نور ملتړي نور خلک دا خبره په څه وجه په دې کوله چې خو دوی ته راتلل دغه د دې خوا نه رشن د دوی نه راتلو د مجاهدینو خو ریګین سره کېنستل د روس په خلاف باندې په افغانستان کې هغه تاریخ هم دا بالکل هغې نه بیا موږ د صحنې شهیدانو موږ ولیدل که نه چې په زرګونه په سلګونه 4x4 ډټسنې یې ورکولې موږ کلیواله د دې حقانیانو ډرایوران وو حتی یوه ورځ ما ولیدل دغلته د موږ سره نږدې د پاکستان مالیشا یو پټکې اچوله او یو کس یې پسې اخیستی او بیا ډزونه پرې وکړه ما په د خپلو سترګو ولیدو چې راونیو دغه د افغانستان د سربازانو بوټان ورسره و د بوټو په منځ کې د ګرد والا ګرنیټ ایښي وو دا زه د حالت شاهد یم چې دا ما په د خپلو سترګو ولیدل بوټونه یې ترې راوګرځول په منځ کې د ګرد والا ګرنیټ دا شیان یې راپټ کړي وو نو ډېره جالبه ده نو دغه سټینګر او دا راشنې نو دا شیان واضح دي معلوم دي چې په موږ باندې څوک لګښتونه کوي خامخا به وایو چې موږ به دوی سره درېږو ځکه دا کتابي کافر دي نو داسې بې دلیله بې منطقه خبرې ولس ته اوسه پورې ملا هیبت الله دې ملا په دغه نظر د خلکو ته دغه نظریه ورکوي که نه اوس هم دا اوس په افغانستان کې چې کوم حالت راغلی ګور هلته له شا پسې ولاړم د پیسې ورکوي 20 کاله عام جنګ کې مکمل و مجهز اکمالات یې ورکول خو وطنوال دي خدای موږ دا وایو چې ولس لږ سترګې خلاصې کړي لږ تاریخ ته سر ورښکاره کوي د تا خبره چې دغه د ریګن دلته راغوښتي ورشي په یوټیوب باندې وګورئ چې ریګن ته څوک راغلي وو همدا ګیلانیان وو همدغه ټول رباني مسعود دغه خانیان مقانیان دغه ټول ورته ناستل ګلبدین ټول ورته ناستل دغه دي زه د انقلاب سړی یم زه خپله په انقلاب کې پیدا سوی یم دغه د مجاهدینو ټول سیستم حساب کتاب ټول ته معلوم ده ملا صاحب محمد عمر خو دا پرونه بله ورځ خلکو ته غله نه ده معلوم چې دغه څنګه سړی تېر سوی ده ملا صاحب محمد عمر یو جالب کتاب راوتلی تاسې به نه یې لیدلی یو د ثالث عمر په نامه باندې یو کتاب چاپ کړی دی دوی باور په خدای کابل ورځ مې ورته کتل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات یې په ده پسې اچولي دي د عمر فاروق رضی الله عنه هغه کوم صفتونه کوم غضبي څیز کړي ولې دي هغه یې راخیستې په ده پسې اچولي دي در حال کې چې ملا صاحب محمد عمر موږ پېژنو داسې پېژنو لکه بیخي دغه خپل کوچنی بچی زوی مې چې ده دغسې پېژنو موږ یعنې خلک د خپل دغه دومره مخته کوي زه افغانانو ته وایم لیک دا سترګې خلاصې کوي لیک دا اوس دلته موږ ښار ته یون صاحب راغلی ده یون صاحب موږ ته ښه معلوم و چې یون په د جمهوریت په پښې څومره ووهلې جمهوریت ته یې څومره خیانت وکړو د طالب په رشد کې د طالب د په کوم حالت مبالغ پاتې سوی و اما اوس موږ دغه افغانان چې ډلې اوس نوبت چاته نه ورسېږي څوک یې میلمه کړي مهرباني قرار صاحب سباون صاحب پوښتنه لري په بخښنې سره بیا هم سلامونه ډیره مننه قرار صاحب تاسو ته سلامونه او درنښت ورسیږي مخکې زه تقریبا یو ساعت نه منتظر وم کمنټ کې مې دوی ته نوشته کول چې ماته وخت راکړي بیا مې تاسو ته لینکډین کې میسج وکړئ دې خوا هاخوا ګرځېدم چې تاسو څنګه پوه کړم تر څو وکولی سم تاسو سره مستقیم رابطه ونیسم بیا مې لینکډین کې میسج وکړئ نه پوهېږم تاسو به ترلاسه کړی وي که نه په هر صورت ملګرو ته مې مخکې یادورې وکړه زه هالنډ کې اوسېږم امسټرډام پوهنتون کې ماسټري وایم نو تقریبا د 2-3 اونۍ څخه زما سره یو پوښتنه وه غوښتل مې چې تاسو څخه پر دې اړه واورم زه خپله تاسې مخکې د تذکرو اړوند بحث وکړئ ما تذکرو په ادارې کې تقریبا 3 کاله کار کړی دی د اوسنۍ ادارې په شمول مخکې په جمهوریت کې 1 کال 1.5 کال په اواخرو کې د ډیجیټلایزیشن په برخه کې ډیر کار وسو پلان داسې و چې ټول دولتي ادارات د یو مرکزي سیستم د لارې څخه داسې انټیګریټډ موډیول جوړ سي په هغې کې موږ د سیستم سازۍ په برخه کې کار وکړی د هغې څخه وروسته په امارت کې چون د منابع د بشري منابعو کمښت و بیا موږ د تذکرو اړوند د الکترونیکي تذکرو تخنیکي ریاست و هملته مو کار کوي نو د الکترونیک گورننس په برخه کې چې څومره پلانونه و یا د اوسنۍ کوم د الکترونیکي تذکرو سیستم چې دی چې دا په څنګه شکل سره مخ ته وړل کیږي یا څنګه پلان و چې دا باید کنټرول سي او د ډیجیټلایزیشن یا د الکترونیک گورننس څومره پلانونه و په هغه باندې به نه راځو هغه یو تفصیلي بحث دی دا مې صرف یادورې وکړه چې تاسو د تذکرې اړوند وویل
زما اصلي پوښتنه دا ده قرار صاحب، زه تقریبا 1 کال کېږي هالنډ ته راغلی یم او دا خپل درسونه وایم. ما په تیرو 2 کلونو کې په امارت کې ژوند وکړی، په افغانستان کې ما ډېر داسې مسایل ولیدله چې زموږ تاسې د ټولنې یو حقیقي خلک و، دا خلک طالبانو یې هدف دي، دوی د اطرافو څخه رالل ښارو ته، دوی داسې یو فکر ترلاسه کړ، دوی هم ورځ په ورځ په دې پوهېږي چې دنیا ټکنالوژي څنګه روانه ده. حتی ډېر داسې کسان و زموږ د لارې څخه چې موږ څومره کولی شوی وجداني وظیفه دوی مو تشویق کړله چې دوی نور باید سترګې خلاص کې اولادونه مکتبو ته واچي، عصري علوم څه ګټه لري، د عصري علومو د برکته څخه څه کیدونکي دي، څه روان دي. حتی زه یو ټوکم کوم، دا زموږ د اداراتو کوم محافظین چې و دوی به په 2 میاشتو کې کورو ته تلل، د لرې اطرافو خلک به و، د هلمند د لرې ولسوالیو څخه به راتلله. بیا به کله کله دوی ویله چې موږ کور ته ژر نه ځو. ما به ورته خندله چې ولې نه ځې؟ دوی به ویل چې هلته انټرنیټ نشته. لکه دوی په دا واټساپو په دې مسایلو کې ډېر روږدي سوي وه، ډېر د دوی د دې مسایلو څخه خوند اخیستی. زما پوښتنه دا ده قرار صاحب، د اوږدمهاله افغانستان لپاره آیا دا یو صحیح خبره نه ده چې دا د ټولنې دغه برخه خلک راله ښارونو ته، ښارونه یې ولیدل، ورځ په ورځ دوی نور هم د ټکنالوژي سره بلد کېږي، د ټکنالوژي په مټ چې څومره کارونه سوي دي دا غواړي وویني، او حد اقل 1 میلیون بلا هم ډېر اوسي 15 لکه کسان چې زموږ تاسې د ټولنې خلک چې روشن فکر سي، سترګې خلاصې سي، دا به د اوږدمهاله افغانستان لپاره یو ګټه ونه سي. په دې اړه ستاسې وضاحت غواړم. ډېره بخښنه غواړم که مې ستاسو ټول وخت نیولی وي. ډېر مننه. مننه. نو په دې کې خو شک نشته چې په هغه کې کله کله په ډېر لوی تاوان کې یوه ګټه، ضمني ګټه یو څوک وکړي. موږ تاسې تاوان، ډېر ستر تاوان وکړ. افغانستان هغه د لږ تر لږه زما په نظر باندې 50 کاله خو تر اوسه شاته تللی دی. نور چې بیا څومره نور مخ شاته پسې ځي، دغه د تاسې څه وایې دا په یو بل شکل هم کیدای سوای. دومره لوی تاوان نه ارزېدل چې یعنې ته ملک له لاسه پې ورکړې، خو له اطرافو یو څه شنپوندې راولې دې لپاره چې دوی بازارونه وګوري. دا په یو پروګرام ته په یو ښه جمهوري دولت کې کوای سوای. موږ کېدای شي یوه برخه ګټه مو په دې خاطر کړي، هغه خلک وایي کور مې وسوځېدو، وایي دیوالونه مې پاخه سول. نو هغه د کور سوځېدل خو لوی تاوان دی، دیوالونه پخېدل یوه ضمني ګټه ده. ضمني ګټه زه دا خبره کوم، تر تاسې مخکې هم ډېرو ځایو کې ما کړې ده چې یوه ضمني ګټه دا ده، ضمني ګټه چې دا کوم خلک چې یو وارې هغه داسې ده، د انسانیت د امیګریشن بهیر داسې ده چې یو سړی یو وارې ښار ته ولاړ، بیا بیرته اطراف ته نه ځي. له اطرافه خلک ښارو ته راځي، له ښارو اطراف ته نه ځي. پخوا به خلکو کې تصور وایي له نور ته خلک ساوت ته راځي، بیرته نور ته نه ځي که نه. څومره مهاجرتونه سوي، موږ تاسې له سنټرل ایشیا راغلي یو افغانستان ته، بیا له افغانستانه پسې تللي یو هندوستان ته، بیا چې څوک هندوستان ته تللي هغه بیا بیرته دې خوا ته نه دي راغلي. دغه مسیر د امیګریشن چې ده دا یو اپورچونیټي ده، یو فرصت ده، په دې کې چک نشته. او زه پخپله دې شي ته خوشحاله یم، یعنې په دغه دومره لوی تاوان کې چې موږ کړی ده، د یو شي ته خوشحاله یم چې خلک یو ډول دغو خلکو دغه کړي وو، یرغمل کړي وو. داسې نه وه چې خلک پخوا نه راتلل. یعنې که دوی خلک پرېښودای او دولت یې پرېښودای چې زموږ په سیمو کې انتخابات وکړي، زموږ په سیمو کې سالم فعالیت وکړي، زموږ په سیمو کې زده کړو، تعلیم و دې شیانو ته دوی خلک پرېښودای، حکومتدارۍ ته یې پرېښودای، خو واضح خبره ده چې دا خلک همدا خلک په یو سوله ییزه پروسه کې یو ښه ښار ته راتلل. اوس خو تاوان دا اوسو چې اوس هغه خلک راغلل هلمندۍ ته، خو کابل ته مثلا ډېر کم به داسې سوي چې ما او تا غوندې به یو چا یو سافټ کارنر ورته درلود، یو پسته خبره به مو ورسره کړي. نور خو دوی ښارونه دې موږ په واشتونونو را بدل کړل، یعنې دوی ورسره ښاري نه سول، دومره لکه ښارونه چې را بدرنګه کړل. نو په دې شي کې زه در سره موافق یم. دغه ما بل ورځ هم دلته بحث وکړ چې ښاري ژوند چې ده دا موږ اشدترین ضرورت دی. یعنې که پښتانه یوه غټه خرابي لري، هغه دا داسې لوی ښارونه نه لري چې په پښتني کلتور آباد ښارونه یي. کوټه او پېښور او کندهار دا لږ یو څه را جوړ سول، جلال آباد ورپسې، خو
په دغه کې کندهار خوا د بیرته ولاړه عصر الحجر ته. په کندهار کې خو هغه کومه ښاري ټولنه چې راجوړه سوې وه د 10 کاله مخکې چې په هغه کې ګرداب و، په هغه کې جهاني صاحب غوندې خلک د هغې ښاري ټولنې یو عادي شخص و، یعنې دومره غني ټولنه جوړه سوې وه. کندهار خو په دې جهادو کې داسې راووینځه دغه 3000 کندهاریان چې د امریکا او غرب ته راغلي دي دا په حقیقت کې هغه دي یعنې ته چې باور وکړئ دغه کندهاریان په کندهار کې تر دې امریکا ډېر لیبرل ول په خپل وخت کې. دا کوم کندهاریان چې امریکا ته او غرب ته راغلي دي. نو خبره دا د ورور په دغه اعتبار باندې خو موږ یو اندازه ګټه وکړله چې خلک بالاخره باید ښاري سي پښتنو، او لکن په کوم قیمت مو وکړه زما په نظر باندې په دې دا داسې ده لکه سړی چې یو اس د ټسلا په بیه واخلي. زه وایم چې دغه کار او بله دا ده چې دا شی بیرته ریورس کیدای شي. دا اوس کوم حالت چې ده صحیح ده چې دا خلک به بیرته اطرافو ته په اسانه ولاړ نه سي، خو تاوان یې دا ده چې د موږ ښاري کلتور د دوی تر شا چې کومه پروسه ده هغه ډېره سیستماټیکه پروسه ده. هغه د موږ د ښاري ژوند د متلاشي کولو پروسه ده. یعنې ISI په افغانستان کې یو هدف د دوی د ټول یرغل د موږ د ښاري ژوند متلاشي کولو، ځکه د انسانانو ترقي په ښاري کېدلو کېږي، په ښاري ژوند باندې کېږي. دا یو خبره تاسې موږ ټول اطرافیان یو په دې خبره باندې بله ورځم ځینو ملګرو خوا ته ورته بده کړې وه، خو لیکن واقعیت دا ده چې قرآن کریم کې مو وایي چې الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اطرافیان چې دي دا په کفر او منافقت کې سخت دي. و اجدر الله یعلم حدود الله، د خدای له حدودو نه خبره دي. یعنې په دین کې هم اصل چې دغه ښاري ژوند ده، قراردادي ژوند ده، هغه ژوند ده چې په هغې کې قانون او مقرره وي، د ځنګلي ژوند اصل نه ده. موږ بالاخره باید عصري سو، باید ښاري سو، ښاري کورنۍ رامنځته کړو، ښاري ټولنې خپلې رامنځته کړو. لیکن داسې نه چې له ښاره مو دیوبند جوړ شي، له ښاره مو مدرسه جوړه شي، دا خو بیا ډېر لوی آفت ده. یوازې په دومره یعنې په دغومره چې دی یو سړی له هلمنده راځي تر کابله پورې، په دې باندې موږ نظام له لاسه ورکړو، موږ 60% پاپولیشن له لاسه پرې ورکړ، موږ تعلیم عصري تعلیم له لاسه پرې ورکړ، موږ د پوهنتونونو 480,000 محصلین جذبېدل شخصي او خصوصي او دولتي ته، هغه مقدار هغه تعداد چې دی تر هغه پورې رسېدلی دی، تر 80,000 پورې رسېدلی دی. نو په دې کاسټ باندې خو نه ارزي. البته تر دې وروسته زموږ حرص باید دا وي چې کار ورسره وکړو. خو یوه خبره درته کوم، دا دغه ده، یعنې یوه برخه د موږ تاسې اطرافي خلک دي، یو ډېره غټه برخه هغه خلک چې صلاحیت لري هغه موږ د اطرافو خلک نه دي، هغه پاکستانیان دي او پاکستانیان او بیرته به ځي، ولاکه یو هم د حالت درته پاتې شي. او هغه ډېره ساده او ساده پټان خلک هم نه دي، له ځانو یې ساده پټانان جوړ کړي دي، خو ښه پاخه ارامونې دي، یعنې دغه ډسکو شیخان دي اکثره. نو دغه کنفیوژن هم په نظر کې ساتل پکار دي چې نه سي د طالب وبخښئ قرار صاحب ستاسې خبره نیسم. یو اخري سوال لرم، زه غواړم پر یو ریسرچ پیپر باندې کار وکړم، په دې اړه ستاسې هم یو لنډې مشورې ته ضرورت لرم. یو سوال مې دا دی چې په اوږدمهاله پروسه کې د دغه خلکو اهمیت او ارزښت به څه وي؟ په اوږدمهاله پروسه کې داسې یو مشروع حکومت په رامنځته کولو سره، هغه په سیاسي جوړجاړي سره اوسي یا په خپل منځي. مخکې د غږ بند و، ما ځکه شروع کړو. مهرباني مهرباني. زه نه پوهیم کوم سوال اخیستی تا هدف دا دی چې دغه خلک چې دا راکوچېدلي دي او دا خلک چې دوی په لیکو کې راغلل دغه ته سیاسي ژوندانه ته راغی، د دې په اوږده موده کې اهمیت څه شی دی؟ هدف هم دا شی دی. بله و چون د دوی دغه نوی نسل ځوانان چې دي تقریبا 20 کلنۍ 21 کلنۍ په مجموع کې نسم ویلی، چون په دوی کې ګورې یو څه بحثونه خو داسې دي چې هغه موږ له سیاسي اجنډا سره اوس په تیر بلل دغه لکه خراب ته سباون سره قرار شي وایي چې بیرته بیا لکه دلته جوړجاړی کیږي او د خلکو دا بیرته د یو دولت سره په یو منځ کې بیرته یو ځای کیږي راځي، نو دا حالت به څنګه مخکې ځي؟ نه بالکل دا د لپاره زه خو په سیاسي لحاظ باندې دا پوښتنه ځوابول اوس لږ هغه لري، لږ اشکال رامنځته کوي، ځکه موږ ته دا ډېره زیاته مهمه ده چې په دې مرحله کې موږ ډېر قاطع وغږیږو، دوست او دښمن سره بیل کو.
که دا رقم یې سره ګډوو په دې کې بیا موږ تاوان کوو. یعنې که دوست و دښمن په دې مرحله کې سره ګډ کړي ته ووایې چې دا خو یې خپل ده او دا خو مې خپل کلیوال ده او دا مې عزیز ده او دا پوهې کمه سوکه او دا بل شی ده دا شی ده په دې کې بیا خرابېږو. نو په دې مرحله کې په سیاسي لحاظ باندې موږ خبره باید واضحه وي. څوک چې طالب طرف ته د هغه پردی ده هغه چې هر څوک ده زموږ اهل نه ده. خو لیکن که دا بحث داسې راځي او دا بحث زه البته په میډیا په سر باندې نه خو له ملګرو سره اظهار وخت کوم او په دې باندې دې ته پلان جوړول پکار دي چې سولجرز او عادي خلک چې دي دا څه رقم موږ او یو خو دا طبیعي پروسه دې طرف ته روانه ده انشاءالله چې دا طبیعي پروسه کې به دا سره تفکیک سي. یو خبره زه درته کوم دا کوم نن چې دا کوم بحثونه کېدو د داعش راتګ د دې بحث یو هدف دا ده چې له دغو ملایانو رباني او سیاف جوړ کړي. داعش به یې صاحبه او دغسې به دا خلک راکونج ته کړي چې دوی به ورته سیکولران سي او هغه د دین نریټیو به هغوی ته په اختیار واچوي. هر څه بخښنې سره خلک دغه کوي کمره دې خلاص کړه بخښه. نو داسې به سي چې دغه د دین نریټیو به له دوی واخیستل سي هغه به داعشان ځینې واخلي په دا راتلونکي کې. نو چې کله دیني نریټیو له دوی واخلي له دوی څه جوړېږي؟ له دوی رباني او سیاف جوړېږي. دوی به یو ډول د امریکایانو ماشخواره پاخه ماشخواره سي. په دغه پروسه کې بیا په خپل هم دغه کوم حالت چې تاسې وایاستئ دا په خپل هم رامنځته کېږي. یعنې یو تعداد د دوی خلک چې دي هغه دغه کېږي هغه اتومات دلته پاته کېږي لکه مجاهدین چې اهلي سول هغه رقم کېږي. په اوږده موده کې واضح خبره ده دا په دومره لوی تاوان چې د موږ وسو دغه یوه ګټه خو به هم نو خامخا پکې کېده. زما په نظر باندې دا یو ګټه موږ کړې ده او زه ملګرو ته اکثره وخت دا وایم او زما په نظر باندې د طالبانو د سقوط سیناریو چې زه خپله څنګه فرض کوم نو زما باید ښه صورت دلته ډېر غږېدل ډېر نه پې غواړم غږېدل نه غواړم که غواړئ بیا به زه خپل نمبر در ولېږم هلته به سره وغږېږو ځکه دلته ما ته دا ډېره مهمه ده چې دا التباس رامنځته نه سي او ګډوډي رامنځته نه سي. خلک داسې ونه وایي دا څه وایي څه نه وایي. بعضې وخت هغه سیاسي پیغام کې خلک کنفیوز کېږي. زه خپله خلکو کنفیوز کولو طرفدار نه یم چې اوس دا درته وایم چې بس دغه به یې داسې کړو دا به یې عزیزان کړو دا به یې پردي کړو دا به یې داسې کړو بیا تاوان کوي. شخصي زه به یې خپل وټساپ درته ولېږم. یو ډېره مننه ما په لینکډین کې میسج درته کړی په لنډه کې هغه پکار ده دې ته یو تصمیم پکار ده لکه جمهوریت غوندې حالت رامنځته کېدل د افغانستان لپاره خطرناک دي چې هغه چې په اول وار چې کوم سقوط دوی وکړ هغه درته یادوم. باید د دوی عام سولجر چې دي عام وګړي هغوی ته یو معقوله لاره چاره موجوده وي چې هغه هم دغسې هم دغه د انتقام جویي او دا مسایل ښکار نه سي یو او هم بیا بیرته دا خبره په پښتون او غیر پښتون وانه وړي او د دوی په وسیله بیرته عام پښتانه محکوم نه سي. یعنې یو که د دغه شي ترتیب ونه نیول سو بیا یې نتیجه دا شی کېږي چې لکه تیر واري کرزي صاحب ته دغه وویل یونامه چې ته شپږ زره کسان در سره راوله له کندهاره او دا ته خپل ګارد ځینې جوړ کړه او په کابل کې یو قوت تشکیل کړه چې تا لپاره یو پروټیکشن وي. کرزي صاحب دغه شی ونه مانو او دا ډېر غلط کار و زما په نظر. شپږ زره دغه د طالبانو سولجرز باید راوستي وای هغه عام خلک یې دا یې راوستي وای له ځان سره یې معاشونه هغو خلکو هېڅ هم نه غوښتل فقط سرپناه یې غوښته. یعنې په هغه وخت کې چا وژلې نه وای چا سپک کړي نه وای دغه شی غوښتل چې بیا یو ماشګوټه هم وای پسې او چې بیا د کرزي صاحب عسکر هم وای صاحبه او چې بیا یې دغه خپلو پخوانیو غلیمانو ته په بریتو کې کتای هم دې شي به ډېر زیات کومک له افغانستان سره کړی وای ډېر لوی کومک به یې کړی وای. خو هغه دغه خبرې نو په تفصیل سره دلته نه شي کېدای. مننه. ډېره مننه قرار صاحب خوش اوسئ خوشحاله اوسئ. فکر کم نوبت زما و زه به لنډه غونډه پوښتنه وکړم یا به درنه کوز شم نور ملګري کراچي قرار صاحب سلامونه تاسې ته شرافت صاحب هم راغی نورو ټولو ملګرو ته. که د اوږدمهال خبره شي او دغه د دوی په سیاست کې ورګډول شي په راتلونکي کې دا خبرې خو وشوې تاسې په وضاحت وکړو خو زه بیا
د غازي امان الله خان د وخت خبره که راواخلم دا خبره به ځینې خلکو ته تکراري یا ساده وي خو خیر زه به یې وکړم چې تر څو ولس ته معلومه شي دا چې په هغې وخت کې دلته د ډیوډ جونز پیر بغدادي په نوم ځینې کسان راغلل یو دا و 50 نور کسان ورسره او په سیمه کې دا تبلیغات کول چې تاسې خپل لونه زمن ښوونځیو ته مه لګئ دا به سبا تور سر ګرځي او دا به څه شی شي دا به څه کېږي یعنی مقصد داسې خبرې دلته رامنځته کېدې په دې ټول خبر دی چې تر څو دلته د ولس زده کړه ونه کړي غازي امان الله خان یې کافر کړو نو ما خبره دغه وه چې که 13مه پیړۍ ګورو او 2024 یا 15 ګورو قرار صاحب فکر نه کوئ چې دا کومې د مباح خبرې کېږي دغه د همغه د ډیوډ جونز خبرې دغه خلک مخ ته بیایي په د سیمه په د راتلونکي کې د ولس دپاره مننه دغه خو یو خطرناک اړخ دی ما دغه خبره باید د تیر سوال په جواب کې مطرح کړی وای چې موږ خو خپل کار موږ خپل خوشبیني لرو په اصطلاح چې دا یو څه خلک راغلل دفترونو ته او یو څه خلک بلد سول له ښارونو سره یو څه خلک هوښیار سول دنیا یې ولیده خو دې ته به باید اندېښنه وکړو چې څومره نور خلک د لګیا دي په دغه کې په اطرافو کې مدرسې ورته جوړیږي او برین واش کیږي او فرش تازه دغه جن جوړیږي مخکې مې دلته یو بل بحث وکړ دی مرکب جاهل او د مطلق جاهل په تفاوت باندې مرکب جاهلان ځینې جوړیږي او هغه ډېره خطرناکه پروسه په دې ښکارېږي ما ته خپله داسې معلومیږي چې دغه خپل د دوی د مدرسو د کم رش یې جوړ کړی د مدرسو په جوړولو باندې دا د یو بل ډیر خطرناک جریان د رامنځته کېدلو سبب کېدای شي او د هغه خو تر ټولو لویه اندېښنه زموږ ستاسو لپاره دغه ده ځینې خلک د طالبانو د کوشتېپې موشتېپې ته خوشحاله دي فکر کوي چې بس طالب خو اوس راغلی اوس یوازې بس سړکونه جوړوي او چوکونه رنګوي او کوشتېپې راته جوړوي طالب هغه به هم درته امکان لري په یو حد کې د طالب تر چتر لاندې یو څوک وکړي د دې لپاره چې اذهان مصروف وساتي لیکن طالب مو 7 میلیونه هلکان او نجونې سږ کال مدرسو ته لیږلي 7 میلیونه تاسو فکر وکړئ چې په 7 میلیونه انسانان درته بې عقل کې ذهنونو ته یې کلپونه ور واچوي د مور و پلار رخي وباسي له کسبه او له کماله یې عاري کړي افراطیانې کړي لیونیانې کړي بیا د 7 میلیونو یعنې د جاهل سړي په یول اسانه دی دلته که نالوستی سړی راسي موږ تاسې ډېر په اسانه قناعت ورکوی هغه به تر مخ قانع چې زه نالوستی یم نو په دغه بنیاد هم د تا خبره ښه اوري لیکن که مدرسې شاګرد راسي باور په خدای وکړه چې دلته 10 پروفیسران ورته کښېنوي یا که یې قانع کړي وادرېدو یی به خبره به د نالوستي غوندې کوي بلکل به همغه د نالوستي خبره به درته کوي خو لیکن د قناعت پاور به یې په ما او تا ټولو کې نه نو دا دغه اړخ یې ډېر خطرناک دی د مدرسو کیسه یې ډېره خطرناکه ده بل دا د موږ د ښاري ژوند را مختلول او د ښاري خلکو سره د لوستو خلکو سره ډېر خاص تبعیض کوي دوی ته باور وکړه په اولو مرحلو کې ځینې خلک پرې تېر وتل هغه د نن یو چا راته لیکلي و چې د ځینو پخواني نظام ځینو خلکو ته چې دوی دغه ورکړي وي تقاعدي اکرامیې یا مثلا بعضې تقاعدیانې یا بعضې پیسې د شهیدانو په نامه چې ورکول کېدې بعضو ته چې ورکړي دي اوس بیرته پسې راغلي دي هغه پیسې ځینې غواړي او هغه کورنۍ یې نه لري پلاران یې ورته بندیان کړي دي شهیدانو پلاران یې بندیان کړي دي چې په اول کال باندې ملا یعقوب سخاوت کړی که هر چا کړی یو څه روزار قاتل یو 100,000 روپۍ ورکړي دي نو دا خلک چې دي داسې نه ده چې بس راغلل اتې ته هیر شوې بس کار دوستي وروري سره شروع سو نور مشکل نشته ترمنځ دا خلک چې راغلل تېر واري هم دغسې سول تېر واري هم چې امارت راغی په وروستیو کلو کې دوی یو لیست له پاکستانه ورسره راوړی و په کلي کلي کې چېرته لوستی یو روښانه سړی و دا په دې لیست کې موجود و او د دې ټولو د حذفولو پلان و هغه جمهوریت پرې راغی په هغه لیست کې ځینې خلک دوی شهیدان کړل سره یو د ترور یوه ډېره خطرناکه پروسه یې را شروع کړې وه یو څه خلک یې شهیدان کړل یو څه چې بیا جمهوریت راغی په دې کې ځینې خلاص شول نو دا ور هم آیسا یې داسې نه ده چې وطن یې راوړ وینې و نور اتې بس درته ناسته نور مته یو کوشتېپه به یې سره چلیږئ به زه خو په دې ډارېږم چې دا خلک به ډېر قوي پروفایلینګ د افغانستان د خلکو کوي اول بیا به لکه یهودانو چې هټلر چې له یهودانو سره وکړل کورنۍ خلک به
هدف ګرځوي، ځکه دوی خو ډېر بد خلک دي. ګوره دا یو کیسه چې دوی شروع کړې ده، فساد هم چې په دوی کې اوس وایي دا جمهوریتیان کوي، اربکیان یې کوي، غلا چې وکیم صاحب او یو رقم تبلیغات ټول د جمهوریت خلکو په خلاف کوي. دوی د دغه طبقې خلکو سره مشکل لري، له دغه لوستو خلکو سره. دا که جمهوریت سړی که د جمهوریت کې کار کړی که د نه یې کړی، خو ټیپ د دغه شی و، ملي نظریه در سره وه، لږ داسې خلک یو دوه درې در باندې راټولېدل، لږ داسې نوراني وې، لږ د عقل خبرې کولې، دا خلک ټارګېټ کېږي. نن به نه یې ټارګېټ شوي، صحیح ده، پلان نه دی ورباندې راغلی. نن په هغه سرتیرو پسې او په هغه څوک چې دوی یې وژلي په هغو پسې ګرځي، هغه مړه کوي. لیکن اخري زه خپله دا ډار لرم او واقعي ډار لرم چې دا خلک په افغانستان کې د قتل عام یو پروسه عملي کوي. داخل صاحب مهرباني. مننه ډېره زیاته اول خو قرار صاحب تاسو ته سلامونه، بشیر عالم صاحب، شرافت صاحب، ټول ملګرو ته سلامونه، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ. قرار صاحب راځم، پوښتنې ډېرې دي خو ټولې په یو پوښتنه کې راغونډوم سره دا خبرې. اول خو دا ده چې دغه 2021 کې چې کله دغه سقوط وسو په دې پېښور کې به د ادارو حالات سره به کېناستې، بیا به یې درته ویلې وایي دوی په اصطلاح به د 35-40 لاک روپۍ راکړه، افغانستان کې به درله دغه پوسټ درکړمه. طالبانو حکومت دومره په دوی په لاس کې و هغه وخت کې. دا خو موږ ورسره استادان به چې ول په مکتب کې دوی به بیا ویلی چې موږ افغانستان ته په 1990 په 98 ملته د هغه کول افغانستان ته چکر وهلی یو، دغسې اوس هم پاکستانیان دلته را روان دي، مګر په جمهوریت کې نه شو راتللی. دا معلومه خبره لاس کې د خو دغه سړي د پاکستان په لاس کې د وطن څخه خبره درته دا سوال دا ده چې آیا د افغان دښمني له کوم وخت نه شروع شوه؟ یو خو دغه معلومیږي چې هغه د سید اکبر شاه زدران په نوم باندې شرافت زوی په دې اړه معلومات لري. لیاقت علي خان د پاکستان نه پوهېږم چې هغه یې وویسته په یو جلسه کې وویسته. ګوشي دي لکه ولاکه نه پوهېږم، مایک دې سم نه ده. اوس هم شو؟ اوس هم سوال مهرباني. پوښتنې به مې څه هغه کړې وي، هغه خبر مې اورېدلې، خو دغه یو پوښتنې دې واخیستل شولې مهرباني. دغه د پاکستان سره د افغانستان د دښمني تر کوم وخت نه شروع ده؟ یو دغه پوښتنه خبره کېږي چې دغه د دوی د دښمني چې دا کله د افغانستان او د دوی ترمنځ راغله د سید اکبر شاه زدران چې کله لیاقت علي خان وویسته په یو جلسه کې، بیا چې هغه موږ په هغه مکتب کې چې کله ویلې د لیاقت علي خان دغه چې خبره به چې راغله دی بیا ویلې چې دی مریض شوی و، بیا په ناجوړي باندې دی مړ شوی و. خو نه پوهېږم چې دوی دغه نوم ورکړه، خو اصلي کیسه دا بله وله. نو بیا دلاور زوی و چې هغه بیا 13 کاله قید وخوړ، بیا راغی افغانستان ته، بیا هلته راوړه، خو دغه ټکیسه ده. نو آیا دا دښمني تر کوم وخت نه شروع ده؟ یو دا سوال ده. بل دلته سوال په دې کې یو دا راځي چې پاکستان تر اوسه پورې یو دغه طالبان نه دغه غوښتنه کړې چې د افغانانو په زړونو کې د موږ لپاره یو مینه پیدا کړي، جوړ اوسي. مثال دی تاسو ورونه دي، دا خپل خلک دي، مګر په لر او بر افغان په نوم باندې نه پیژني. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې طارق شیر په نوم باندې یو څوک افغانستان ته راولېږه او بیا دا خبرې ورته ورکړې وې چې تل لاړ شه، بیا د افغانستان صفتونه وکړه او بیا یې هغه پوسټونه کړي ول چې پاکستان او د افغانستان د بیرغونه یې لګولي ول سره. دا ټول ورونه دي او دا هغه ده. یعنې دا دوی څومره حده پورې پلان کېدلی شي او دوی همدغه ترتیب کې غواړي کامیاب شي او کامیابېدلی شي په دې هغه کې د طالبانو په ترو باندې. بل سوال دغه ده چې د پاکستان نور کوم اهداف دي په افغانستان کې، لکه څنګه یو دغه اهداف چې دوی وایي چې افغانستان نه کوم معدنیات دي لکه لیتیم دغه نور دوی شباسي له غرو څخه یا دغه شي نور دغه اذهانو باندې دوی غواړي کار وکړي د افغانانو ولسونو نور کوم داسې اهداف لري. نو که قرار صاحب نه وي شرافت صاحب کولی شي دا خبره به شرافت صاحب ته مخته کېده. دا پوښتنې شرافت صاحب ستړی مه سې. مننه بشیر علم صاحب، ټولو ته سلامونه او درنه. مایک بند کړم صاحب، ما سره هم غږ ده. مننه. ما پوښتنې واورېدې، ډېره زیاته مننه. د پاکستان دښمنۍ په تړاو باندې څو نظریې موجودې دي. اصلا د پاکستان دښمني د افغانستان سره کله په ښکاره او څرګنده او واضح توګه پیل شوله. دا مهمه موضوع ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغې وخت کې تاسې به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي خبرې اورېدلې وي چې د هغې
په اړه باندې منفي رایې ورکړې وه او د رسمیت نه پېژندلو غوښتنه یې کړې وه، انکار یې کړی و. هغه خو بېله خبره ده. دښمني کله رامنځته شو او کله دا دښمني په یو نظامي شکل باندې خپله د پاکستان په دکتورین کې ځای په ځای شوه. یو خو زموږ او ستاسې خبري او یو ته یو څه ته تګلاره جوړې، هغه ته رسمیت ورکې د خپل دولت په چوکاټ کې، نو بیا هغه دښمني هغه حقوقي حیثیت هم لري او مشروعیت هم لري. په دې خاطر باندې په 1988 زیږدیز کال کې د لومړي ځل دپاره چې کله میرزا اسلم بیگ د پوهنتون د پوځي اکاډمۍ استاذ و، د پاکستان د کورنیو بیا وروسته چیف اف آرمي شو د اردو، هغه په 1988 کې د پوځي اکاډمۍ مشري په غاړه درلودله او دې یو نوې تګلاره جوړه کړله او غوښتل یې چې دا تګلاره د نظامي دکتورین یو برخه جوړه کړي. همغه و چې د ستراتیجیک ډیپ پالیسۍ په نوم باندې دغه پوځي دکتورین کې دا مسله ځای په ځای کړه او دا د افغانستان سره د دښمنۍ ښکاره تګلاره و چې په دې کې ډېر واضح توګه باندې لیکل شوي دي چې په افغانستان کې به ستراتیجیک عمق څنګه ساتو او څنګه به د هندوستان سره دغه سیاسي شخړو کې د افغانستان نه ګټه اخلو یا په افغانستان کې به څنګه نیابتي ډلې یا واکمنه لاسپوڅې ډله په واک کې رسو. دا چې کله د دې وړاندې کړله دا ډېره خلکو ومستایله دا طرحه او ورته د منلو وړ هم وه. دا یې راواغسته د نظامي دکتورین برخه یې کړه. په 1981 کې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره چې پاکستان په عام محضر کې یا په ټولو اصولو نظامي کې دغه طرح نه ګټه واخلي او دا تګلاره تر کومه دې پلي کولی شي. د 1909 جلال آباد وار یا جلال آباد جګړه چې کله پیل کېدله دا همدغه د ستراتیجیک ډیپ پالیسي وه چې دیو د لومړي ځل دپاره راواغستله او غوښتل یې چې دا تر کومه بریده پورې دیو مخې ته وړلی شي او څومره ګټوره تمامېدی شي. په هغې کې خو بیا د هغې ځینې کورنیو چارو وزیر د وخت او د استخباراتو د څارګرې ادارې مشر د ځینو معلوماتو د نیمګړتیاو په خاطر باندې جګړه ناکامه شوله او هغه جګړه یوازې د مجاهدینو نه وه، هغه جګړه په علمي ریسرچ ورقو کې یا په څېړنیزو مقالو کې هغه جګړه داسې راغلې چې د پاکستان د فوز او د افغانستان د اردو ترمنځ جګړه وه چې په دې کې پاکستاني پوځ مات شو. په هغې کې جنرالان د هغې ډګروالان د هغې په اپریشنز دا کم اپراسیونونه چې به یې جوړول او د دیو په لیکو کې چې مجاهدین یې رامخې ته کړي وو دا یې ماته وخوړله یا اشرار په ساده ټکو باندې. هغه چې ماته وخوړه دیو همدغه ستراتیجیک ډیپ پالیسي راواغسته په نظامي اکاډمۍ کې دا یو تدریس په توګه باندې ټولو هغه کسان چې به د پوځ کې ګمارل کېده یا به نوي راتله نو دغه یو درس به ورکوو. په دې کې د افغانستان سره د دښمنۍ په تړاو ډېرې زیاتې خبرې راغلي دي. خپله که تاسې ورشئ د پاکستان د ملیټري ورځپاڼه یا نظامي ورځپاڼې ته ورشئ یا ویب سایټ ته ورشئ، په هغې کې د افغانستان د ستراتیجیک ډیپ پالیسۍ په اړه باندې ډېر څه راغلي دي. نو همغه و چې دا دښمني د 1900 زما په نظر باندې کومه رسمي دښمني چې د افغانستان سره شروع شوه هغه 1989 کال جګړه وه جلال آباد وار و چې دوی په مستقیمه توګه خپل پوځونه د اشرارو سره کړل او په افغانستان حمله وکړه او دوی ته دا ویل شوي و بوټو ته چې افغانستان به 5مه صوبه جوړو، په هغې کې ناکام شو. نورې د هغه نه مخکې دښمني د افغانانو سره یا د پښتنو سره یا د افغانستان سره خپله د اګست 12 فکر کوم د بابړې پیښه رامنځته شوې ده. د دیو د 14 اګست نه 2 ورځې د مخه کله چې لومړي ځل دپاره دیو د خپل د پیدا کېدو نیټه لمانځله برډې نو د بابړې پیښه رامنځته شوه. 600 پښتانه ووژل، د خدای خدمتګار د ولسي غورځنګ غړي. نو دا هغه دښمني ده چې په څو وارې
یعنی په رسمي څېړنیزو مقالو کې هم راغلی ده، په دې باندې کتابونه هم لیکل شوي دي. دا داسې پټه دښمني نه ده. او بیا زمونږ تګلاره د پاکستان په اړه باندې تر اوسه پورې موږ دغسې ښکاره او څرګنده تګلاره نه ده جوړه کړې چې زمونږ به غبرګون سي، زمونږ به د ګاونډي سره یا په ځانګړې توګه د پاکستان سره، ځکه موږ د نورو ګاونډیانو سره دومره ستونزې نه لرو، یوازې د پاکستان سره یې لرو. د دې په اړه باندې زموږ تګلاره تر اوسه پورې ګونګه ده، د دې نن ورځې پورې ګونګه ده چې دا طالبان په واک کې دي. هیڅ ډول نه په جمهوریت کې داسې ښکاره تګلاره وه چې څه به کوو. یوازې داود خان یو څه جوړ کړي وو، هغه تګلاره لږ څه واضح وه. که پاکستان به څه وکړل، ډاکټر نجیب صاحب په وخت کې هم که پاکستان به یرغل وکړو یا که به افغانانو ته څه ویلې، دی به غبرګون ښوده. غبرګون به د یو قوي او د پیاوړي هیواد په توګه به غبرګون ښوده. خو بیا په وروستیو کې دا شیان ډېر د ډیپلوماټیکې خبرې اترې او دا چینلونه پکې رامنځته شو، دا هر څه یې وځپل په هر صورته.